Okay. Peshawar That's Sher, right. Namak Mandi. Namak Mandi. Nisar Chersi. Nisar Chersi. چرسی تیکو مالک نثار چې دې ځل په کم حالات کې گرفتار کړی ډیر زیات شرمناک دی. هغه درته وایم خو د هغې نه مخکې تاسو ټولو ته یو ریکویسټ کومه که تاسو اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز دا سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. داسې چل شوی دی که ستاسو خیال وي تاسو ته به دا ویډیو ښکاري هم تاسو به کتلي هم وي. یو غیر ملکی داسې ویل کېږي چې د کانیډا نه یو سیل دپاره پاکستان ته یو ښځه راغلې ده او هغه هم ډېره زیاته بوډۍ ده. که موږ ورته وګورو تقریبا 50-60 سال د هغې عمر راځي. هغه یې رانیولې ده او د هغې سره داسې تیکې خوري او په هغې باندې لاس ورچوي او داسې حرکت ورسره کوي چې هغه لکه موږ به وایو چې داسې په هاش قسمه طرف ته هغه بوځي. د هغې نه پس دا ویډیو چې ده هغه په دې سوشل میډیا باندې ډېره زیاته وایرل شوه خو چا پې هم څه غوږ نه ګراو. نو بیا داسې چل وشو د پېښور کم پولیس چې دي هغو په دې باندې یو ایکشن واخیستو. زه به تاسو سره دا هم شریکه کړم چې د نن نه یو 3 میاشتې مخکې هم هغو دا ګرفتار کړی و. هغه هم په دې قصه کې دا کومه کیس چې دی وسوکو نو هغو پې بیا یو ځل ایکشن واخیستو دا یې ګرفتار کو په هغه باندې اف چې کوم دی هغه پې هم درج کړو او په حوالات کې هغه بند کړو. نو یو ډېر زیات شرمناک حرکت کوي. دې ته ځان ښه ښکاري لکه یو بوډا سړی دی یو پښتون سړی دی یو اسلامي سړی دی او هغه راپاسي او داسې قسمه چلونه کوي نو ډېر زیات شرمناک دی. هغه په یو ځل پکې بیا هم شرمېږي او بیا هم نه قلاریږي او بیا دا چل کوي. نو حکومت له دا پکار ده چې په دې باندې داسې اف وکړي چې د دې کم ضمانت چې دی هغه ونیسي او دې ته بھرپور سزا میلاو شي. دغه ویډیو وه انشاءالله بله ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.